حشمت شهیدي د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو یا ODI له کپټانۍ استفا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي او د یو ورځنیو سیالیو کپټان حشمت شهیدي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې د شخصي پریکړې له مخې د ملي لوبډلې له کپټانۍ استفا ورکړې ده. شهیدي په خپل استعفا لیک کې ویلي د کپټانۍ دنده د هغه لپاره لوی ویاړ و او تل یې هڅه کړې چې د صداقت، یووالي او ژمنتیا له لارې خپلې لوبډلې ته خدمت وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د کپټانۍ پر مهال افغانستان مهمې سیالۍ وګټلې، سترې لوبډلې یې ماتې کړې او د هیواد د کرکټ نوم یې نړیوال ډګر کې لال وړ کړ. خو ټینګار یې کړی چې دا بریاوې د ټولو لوبډلې روزونکو او مسؤلینو د ګډو هڅو پایله وه. حشمت شهیدي د لوبډلې له ټولو لوبغاړو، روزونکو، مسؤلینو، مینوالو، خپلې کورنۍ او نږدې ملګرو څخه د ملاتړ له امله مننه کړې او که د کپټانۍ پر مهال ترې کومه نیمګړتیا شوې وي بخښنه یې غوښتې ده. که څه هم شهیدي نور د کپټانۍ مسؤلیت نه لري، خو ویلي دي چې د یوه ژمن لوبغاړي په توګه به د افغانستان د کرکټ لپاره خپلې هڅې جاري وساتي او د نوي کپټان تر مشرۍ لاندې یې د ملي لوبډلې لپاره د لا ډیرو بریاوو هیله څرګنده کړې ده. حشمت شهیدي د افغانستان د کرکټ له هغو بریالیو کپټانانو څخه شمیرل کیږي چې د خپلې آرامې رهبرۍ، پیاوړي لوبې او مسؤلانه چلند له امله یې د هیواد کرکټ ته مهم خدمتونه کړي دي. د هغه په مشرۍ افغانستان تاریخي بریاوې خپلې کړې او د نړۍ د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې یې د سیالۍ نوی باور ترلاسه کړ.